د بلوچستان یو جومات ته نږدې چاودنې له کبله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي مسؤلین وایي د مستونګ سیمې یو جومات ته نږدې د یوې چاودنې له کبله لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. ځایي پولیس وایي چاودنه د مستونګ الفلاح جومات ته نږدې هغه مهال وشوه چې ځایي خلک د ربیع الاول 12 میلاد نبي شریف په مراسمو کې د ګډون لپاره یو ځای کېدل. د مستونګ پولیسو مشر شعیب مسعود له بي بي سي سره خبرو کې تایید کړه چې په کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. نوموړی وایي پولیس اوسمهال د پیښې څرنګوالي معلومولو په هکله معلومات یوځای کوي. شعیب وایي لومړني شواهد ښیي چې چاودنه احتمالاً د یوه ځانمرګي برید له کبله شوې چې په ظاهره یې هدف د خلکو همدا ګڼه ګوڼه وه. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه ده منلی. د بلوچستان اطلاعاتو وزیر جان اڅکزی وایي له پیښې وروسته د ایالت مرکز پټې روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. ښاغلی اڅکزی وایي مرستندویان د پیښې ځای ته استول شوي دي او هڅه کېږي چې سخت ټپیان د کوټې روغتونونو ته ولېږدوي.